अस्सलाम वालेकुम नेकानो. वालेकुम अस्सलाम. څنګه چلې؟ څنګه چل دی بھائی؟ څه پوزیشن دی تاسو څه جواره شروع کړی سړی خو مې دلته سملو. سم دی لو او تایله بیله د دنا ګیم بیلو یاره پته نه لګی نو چې دا په ما وینه څه چل شوی دی. څه ګیټې راته تور ښکاري او څه راته سپین ښکاري. خدای دې بی خو ماته په چشمه کې یو شیشه شته او یو نشته ځکه د تور او سپین ښکاري. دا دی لاسه وي زم که د 2.5 روپو دا چشمې هم درته واچوم که نه بیا هم ته ما سره ګیم نشي کولی پوه شولې. دا دیله ته وایي رخصه مړه پوتکه داسې کار وکړه ماړه دا بېلکۍ خر دی داسې کار کوو باچا د عبید موبایل والله ورځو او یو موبایل ته سباچه کې راچبه کوو پوه شولې منډې د مخې او ځان نه بیا خرڅ کړو او ډېر کار به هم پرې وشي. ولې د هغه داسې په سترګو چغر دی چې به ناست وي ته به ترې موبایل لا چپه کړي. لونیسا ګستاخانو غلاګانې مه کوئ چې کار د طرې تقم کوم غواړي د خېټې ته څه کم دی سواره اچول غواړي اوږه شوې ما د منډې د مخې هلکه دې خبره کې خو ډېر کمال نه و یاره. طالبانو د لوږې د لاسه راوانې سترګې تورې تورې کېږي او اوس ورته دلته ته راپرېوتم او دلته به پرېوتم. نه 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 را پرې نه وځې ځې چې ځو راځه راپرېوتم دته پاسه پاسه. سکه کیمرې نه مو ورځه کیمره خرابې کیمره په تندر وروسته یې 2 شیشې هم خلاص کړي وم. دا ډاکټر ګورم ته دا کیمره وم مونږ په کیمره څه کوم د دې خېږه مو کاو کې سوي مطالعه ما تاسو ما کار چې دغه نار په نار ګرځو مړه ټیک دی وې کنه د دې ژوند نه خو زندگی خدا چاته وایم الکه ته خو ته ظالمه دا غړینی د دې نه دا بچي سبچا کې را چپا کوم منډي د مخې سړي خیال چاته وایم بالکل چاته مو وایا زه ورزم تاسو په دې ځای ودرګې ما ته په اخر پسا ودرګې سړي خیال دی ورزم کنه ورته دعا کا واخه سبچا کې ورسه کنه خو صرف په اجره جمعه کې وایا نور هیڅ چاته مو وایا ورځه او کو ګیر کړه نو بیا आवाज مه کوه. دا مې څه نه کول کاکا دا ګڼ مې دې چیلي ته پرېښودو ما چې پی به وله ورکړي پوه شولې. او یا خو دې تش را روان دی او راغلل خالي خالي لاسونه دروغجنه دروغجنه ولې ابو یې 2.5 زره ماته کړې وي یار دا ته څه کې یار ته لاړې په ګډې پسې ورالې تشتو مونږ خو د ډېر قارګه شو ته سره ګډېږې ډمه په زندګۍ کې په پیله ځل ملنګ پیل شو داسې کارو پوه شولې ګډې ټیک نه وي د سره بیخي کمزورې وي ځکه ما منډې د مخې را ګستاخه دا ستا کار نه دی راځه چې ځو مخکې راځه ولې ونیسه ته تان غلاګانې کړي دي ته د لاله اغلا اوس سره چې کدي سایکل ته وګوره کنه طالب دا کم پنسي سیوراب سایکل چاینا سایکل دا بدل اوس وانه په دې بده خیره کلام د زو چکر ده ورته مالک له ګورو کنه نشته دا تاسو سیټ تواله چاته وایم مکمل سیټ تواله زه ورته د دې سایکل غم د لقومه ګوره خلک لاګانې چې تاسو تا غونډه کې ته پوسانو کار نه دی دا د دې ازمارو کار دی د پشان چې ازماري دا دی لاس کو ګیر کړه نو आवाज مه کوه ښه. دا سایکل کې پنچر و ما پکې پنچر دره لګاو په دکاندار باندې رب دې نه کوي وکړه داسې خدای خدمتګار راغلی ما پکې پنچر لګاو ته ودرېږه دلته اوس سایکل نه څه شوې دا یم څه شوې کوي څوک نه صاحب نشي کوی میلوګانو غلو اشنا خو در روان دی او خالی لاس دی او بې سورم دی وا رالی خو خالی لاسونه د
خدای ظالم تا خو چې سایکل را دا کوم او دا تاسو کارن دی سایکل دې سکو منډه د مخې سایکل خو ما په لاره کې خرڅ کو دې سوې دا دې ګړې وړې وي مازو کې ډس شوی دی او بلا کدا ولي شبا کاکا واله بلا کدا شبا کاکا لا جیو واله وسه پوخته کما دا د دې ځوانانو کار دی اوس ځان ټینګ کا څه کارو کړه څه کارو کړه الله دې خیر وکړي ډېر غلط کار شو ګړې وا هو بلا کدا هو تبای کړه دا باچا زړه څه کارو کړه راځه الله به خیر کې پتا باندې منګه منډه د مخې څخرو راځه راځه علیکا نموریو کې شوي اما سراله د خوراک راوړې وګې شوي اما مورم باړه کنه غم د لکو کنه نو بلکې خره نو چې سایکل دې راچوت کو خوسته به منډه کړې وکنه نو څنګه د منډه کوله هغه نه کومه راوته ای شاباشي د منډه مخه چانس کوم ویلو څنګه چانته دا پیرا په زور زمزه تاسو دوه خپل قسمت ازما کو د زمانه ما ورلېږم نو وردم نه کوم تاسو سره نور دوستانه لاړم ته څه کارو کوو درې منډه د مخې چانس کې وګي ورشه منډه له زه یو سترګه مې توره د یو سپینه د اوس پتا ګوره منډه ما دې سپینه سترګه وته وګوره او راوایله چې ته بل سره روانه ورته ورشه اوګې ما مړه دا خوله بنده کا تاریخ را روان دي او ډکه منګولې پاسه اینا کارې او راغلی خو درانه لاسونه او درو جنا دی خورا شي اوګې ما کینه کنه مړوم دي کینه راځه دی خوا اوګې ما ظالمانو منډه د مخې کار وکړه بلکې خره ګورستانه خو زما دومره امید نه اصل کې ګوره ما مغه ګډ کمزور او ځکه مې راپټ نه پاسه دا بډاډه بدمعش تا کارونه دي دا سټیر ټوب سړی خو نه دي بالکل سړی دی دا امونه تقسیمو منډه د مخې تقسیم کاله دا والا یو ستا یو زما او یو ستا یو زما ټیک شو ولې تا خو پکې دوه واغته نو داسې کار دی ما تقسیمو کو باچا دی کو غټه مسله راځي بیا او د ما ام غټ دی او د دا ورکوټ دی مړه ته ورکوټ ته پکې ورکوټ ام خردا لا ما کړې خطر ما غشت د ګوال خړ ما به خړولې مال ولې یو د مړه ته ما د غره ته نیولې کوم د انډیا بارډر باندې جنگیدل خو ام دی راوړې کنه او ته دی ونی مونږ به دوه رونه یو بل سره داسه ډیوایډ واو دا مړه دا دام نالم کرا کوي دوه را کوي ګنیوم نالم د سره چې دونه خو د مړه تا دې لاسه ځادي ذات څه کولې شي په کولا غوګونو وره غره د مار د ټک نه د باز د پنج نه او د بډاړه د ګزانه څوک بچ نه دیتلی او ته ګوره غوګونو ډبل کولاو کا د شکور دشمنه د کوی مجنون او د ډب مسلمانه د ټول زور بدستانو باسوا دا دې لاسه دا باسه ګپی خپل خیریت غواړي زا بلا کوي خره ورځه تا چې څوک وجلی دغه دی الله پی سبیل الله بخي مړې لیونی مونږ ته دوه پاتې شو چاته وایم او اموا سباچا کې کار وکړه لکه د خدای مسلمانه دلته ودی او غامونه نه پټ کړل انا غرق شوم ما خو یو درځناګي خرڅ کړی په هغه میدان نمونه اغستې وي
رب دې دوی لکه وګي کسان نه خایا کسان ما د معلوم دی انټرنیشنل غله د خو جوګره سم چپای ولا کې پرې نه دی کسان نه خایا مکمل راځه لاس نیولې اینه خو کېږي ظالمه لګرا پاسه دا تا ګوره دا دې لا ته وایي ولې پاتم پښتو وی پاسه دا دامونه مالک حاجي صاحب ټول نغټ ګنکپ پکې دا پهلوان دي دروغ وایي ما نه دي راوړي دا ته راوړي دي دا غټ ګنکپ ما ته پرې بس نه خره کوم په دې ورکوړي ته را باندې کا